دوستانو سلام او وخت مو په خیر. زه مرهون یم. نن تاسې د آوازپوهنې د مضمون شپږم لوست ته رابولم. په دې درس کې به زه تاسې ته د اوازونو پر انواعو باندې بحث وکړم. موږ یو بحث په شروع کې ویلی و، هغه دا و چې کله چې یو اواز ژبني محیط ته ننوځي نو په غږ بدلیږي. مګر په اوازپوهنه کې موږ د نړۍ د ټولو اوازونو ټول اړخونه بحث کوو، ولې په مشخصه توګه د یو ژبې پر اوازونو باندې چې د غږ په نوم یادیږي بحث نه کوو. په اوازپوهنه کې په عمومي توګه د غږونو عمومي تیوري مطالعه کیږي، یا په بل اصطلاح ټول هغه صوتونه چې د انسان له وجوده تولیدیږي او د انسان له دوو مخارجو د خولې او پزې په وسیله باندې وړاندې کیږي، د هغو په اړه بحث کیږي. ولې په مشخصه توګه د یو مشخصې ژبې پر اوازونو باندې بحث نه کیږي. مګر دا یو خبره چې ستاسې په ذهن کې وي چې کله چې موږ پر دغه اوازونو بحث کوو او په عمومي توګه یې مطالعه کوو، په یو مشخصه ژبه کې نه کوو، دا په اوازپوهنه کې مطالعه کیږي. مګر کله چې یې په یو مشخصه ژبه کې مطالعه کوو، بیا یې د غږ په نوم یادوو. دلته یو کوچنۍ بارکي موجوده ده. هغه بارکي دا ده چې که چیرې دغه اوازونه موږ د هرې ژبې په مشخص محیط کې مطالعه کوو، نو دوی په غږ بدلیږي. ولې؟ ځکه چې د دغه علم ترمینالوژي داسې رامنځته شوې ده چې اواز یو عمومي بحث دی، ولې غږ د یوې مشخصې ژبې اواز دی. مثلا موږ چې کله د فونیتیک الفبا بحث کوو، د فونیتیک الفبا کې د نړۍ د ټولو ژبو اوازونه موجود دي. که موږ د فونیمیک الفبا بحث کوو، د یوې مشخصې ژبې الفبا ده چې مشخص د یوې ژبې لپاره ټاکل شوې ده. نو په دې اساس په فونیټکس کې یا په اوازپوهنه کې د نړۍ د ټولو ژبو اوازونه مطالعه کیږي. ولې په فونیمیکس یا فونولوژي کې د یو مشخصې ژبې اوازونه تر مطالعې لاندې نیول کیږي چې هلته د غږ په نوم یادیږي. ولې په اوازپوهنه کې چې د ټولې نړۍ د عمومي اوازونو په نوم دي، د اواز په نوم مطالعه کیږي. موږ په تیرو درسونو کې د اواز ټول اړخونه وڅېړل. د اوازپوهنې علم مو مطالعه کوي، اوازپوهنه مو په څانګو ویشله، څانګې مو مطالعه کړلې. بیا راغلو د اوازپوهنې په دوو څانګو، فزیکي اوازپوهنه او فزیولوژیکي اوازپوهنه باندې وغږېدلو. په فزیکي اوازپوهنه کې مو د اواز پر ټیټوالي او لوړوالي بحث وکړي، او په فزیولوژیکي اوازپوهنه کې مو د انسان په وجود کې پر ژبه باندې بحث پیل کړي. په لومړي درس کې موږ د انسان پر مغز باندې وغږېدلو چې هغه د اوازونو درکي اړخ دی. په دوهم درس کې موږ د اوازونو د تولید پر غړو باندې وغږېدلو. نن د اوازونو پر ماهیت باندې غږېږو چې څو ډوله اوازونه او څنګه تولیدېږي. په عمومي توګه د اوازونو په ډلبندي کې دوه ډوله اوازونه موجود دي، چې یو یې هغه اوازونه دي چې په هره ژبه کې ټاکل سوي فونیمونه لري او ښکاره څرګندېږي، هم په ویلو کې څرګندېږي، هم په لیکلو کې څرګندېږي. دې ته موږ زنځیري یا سیګمنټل اوازونه وایو. دا زنځیري اوازونو څخه مطلب دا دی چې د زنځیر د کړیو په شان یو له بل سره تړلي لیکل کیږي، ویل کیږي او معنا لېږدوي. بل سوپر سیګمنټل یا نازنځیري اوازونه دي چې هغه پر همدغه کلماتو او پر همدغه اوازونو باندې واقع کیږي او د کلماتو په معنا کې د تغییر سبب کیږي. لکه موږ لور وایو، لور وایو، لور وایو. کښېنستم، زه کښېنستم احمد راغی، زه کښېنستم احمد راغلی. بس تا زمانه د یوه خج یا فشار په وسیله باندې تغییر کوي. دا چې سوپر سیګمنټل چې دی، دا زموږ وروسته بحث دی. د اوس لپاره زموږ بحث په همدې لومړي زنځیري اوازونه چې د زنځیر د کړیو په شان یو ځای پیوسته راځي او د خبرو اترو دغه زموږ چار ځنې جوړېږي، هغه د نړۍ په ټولو ژبو کې په درې ډوله باندې ویشل کیږي. یو خپلواک، بل بېواک او دریم نیمواک. خپلواک اوازونه هغه اوازونو ته ویل کیږي چې خپله د تولید په وخت کې د خولې هیڅ غړینه سره نښلي او نه زور ته اړتیا پیدا کیږي چې دی تولید کړي، بلکې په ډیر عادي حالت چې په پښتو ژبه کې اووه دانې دي او د نړۍ په هره ژبه کې مختلف دي. په یوه ژبه کې اووه، په بل کې پنځه، په بل کې شپږ دي. دغه اوازونه لکه ا، ای، او، دا تاسو ګورئ ډیر عادي او څه کیږي، خپلواک دي او په خپل زور تولیدېږي. مګر دوهم یې بېواک یا کانسوننت اوازونه دي چې دوی خپله نه تولیدېږي، بلکې د یو اول
حرکت ته اړتیا لري. اوس مثلا ب ولاړ اواز دی، ت ولاړ اواز دی، س ولاړ اواز دی. د حرکت د یو واول په وسیله کېږي. مثلا که موږ د بابا په کلمه کې وګورو، بابا ا مګر به حرکت د الف څخه اخیستی دی، بابا سوی دی، خپل د حرکت نه لري. او د ادا په وخت کې هم فشار ته اړتیا پیدا کیږي او هم حرکي غړي د انسان د خولې هغه چش کیږي، هغه سره نښلي او ټچ کوي. مګر په خپلواک تور کې دا شی نه کیږي. په دې اساس زه یو نوې نظریه لرم چې ما د غرب عالمانو ته هم لیږلې ده او نورو خلکو ته مې هم لیږلې، او ستاسو څخه مې چې په نورو مملکتونو کې یاست او یا زموږ زده کوونکي یاست، د نورو ژبو سره علاقمندي لري، هم توصیه دا ده چې تاسې دغه نوې نظریه واخلئ. هغه دا ده چې دغه واول یوازې اوازونه دي، نور په هیڅ ژبه کې اواز نشته. دغه واولونه دي چې اوازونه دي، او نور کم دغه چې موجود دي هغه خاصیتونه دي. مثلا اوبه سپینې دي، دغه اوبه چې په هر لوښ کې واچي هغه رنګ اخلي. دغه اواز که چیرې دغه اوازونه نه وي موجود، دا نور اوازونه خو هیڅ حرکت نه لري. نو دا خاصیتونه دي. دا نور که ب دی، که ت دی، که س دی، که ج دی، که ل دی، که م دی، که نه دی، دا ټوله چیش دي؟ دا خاصیتونه دي. اواز چیش دی؟ اواز هغه دی چې هغه تولیدیږي. اوس ب نه تولیدیږي، ب چې تر اخرت ب ولاړ دی، دی تولیدیږي نه. ولې دی څه وخت تولیدیږي؟ چې واول پسې راسي، یا یو واول مخته راسي یا وروسته راسي چې دته حرکت ورکړي. نو موږ وایو، موږ د اواز تعریف ویلی وو چې هغه اهتزازي څپې دي چې د ژوندیو موجوداتو له خولو یا د اجسامو له ټکره څخه منځته راځي. اوس نو کله چې دا اهتزاز سي، نو به خو اهتزاز نه لري ځکه بند پاتې کیږي. نو دا خاصیت دی. دوهمه نظریه دا د کانسوننت او د واول خبره و، یا د خپلواک او بېواک توري. بل سیمې واول یا نیمواک اوازونه دي. دا د نړۍ په ژبپوهنه کې یو مغلقه او پیچلې موضوع ده. خو د دې اړه زه یوه نظریه لرم، هغه دا ده چې د نړۍ په ټولو ژبو کې، په اکثر ژبو کې سیمې واول اواز سته. مګر ما په خپل دې کتاب کې دا موضوع تشریح او توضیح کړې ده چې سیمې واول اوازونه د تعریف له مخې موجود دي، مګر عملاً په کلماتو کې ځکه نه دي موجود چې په کلماتو کې یا حتما دی واول کیږي یا حتما دی کانسوننت کیږي. څه معنی؟ موږ وایو چې خپلواک اوازونه هغه اوازونه دي که چیرې د څپې یا د هجا مرکزیت وګرځي نو دی واول دی، او که مرکزیت نه ګرځي نو کانسوننت دی. په داسې حالت کې نو په هیڅ کلمه کې داسې نشته چې دی د سیمې واول پاتې شي. په کلماتو کې یا دی واول دی یا کانسوننت دی، نو دی تعریفاً موجود دی، عملاً نه دی موجود. دغه دوه اوازونه چې په د واو او د وای په شکل څرګندیږي، دا اوازونه د نړۍ په اکثر ژبو کې شته چې په عملي توګه نه دي، ولې په تعریفي توګه موجود دي. په هر کور کې مزاحم وي. ما په داس کې هم مزاحمین راغله، خو فکر کوم بیرته ولاړل. دغه اوازونو د تولید بېلابېل اړخونه او بېلابېل موضوعات دي چې زه دلته نه غواړم د نن په درس کې ورباندې تشریح زیاته ورکم، ځکه د دغې تشریح لا پیچلې کوي. نو په دې اساس د دې درس بله برخه یوې بلې ورځې ته پرېږدم، ځکه که موضوعات نور هم اوږد کړو د اوازپوهنې په دې مغلق موضوع کې تاسې ګنڅوي. خو په بل ساعت کې به یا په بل درس کې به زه کوشش وکړم چې نور مثالونه هم تاسو ته راټول کړم. ولې یوه توضیح چې په اخر کې کوم هغه دا ده چې موږ د یو نیم ساعت لکچر د مثالونو سره په دې لنډو ویډیوګانو کې په دا کمزوري انټرنیټ د افغانستان نسو وړاندې کوی. نو په دې اساس تاسو څخه معذرت غواړو چې موږ په ډېره سرعت او ژر موضوعات تشریح او تاسو ته وړاندې کوو. که د خیر سره وطن د ترقۍ او د آبادۍ خواته ولاړئ، بیا به اوږده لکچرونه لرو، اوږده بحثونه به لرو او په صنفونو کې به لرو. تر بل درسه پورې په کورونو کې پاتې شئ، ځان وساتئ، ویټامین سیانې وخورئ، مالټې وخورئ، توانایي تر حده ده خبره، ولې کوشش وکړئ چې خپل ګاونډیان مو چې وږي دي د هغو سره مو ډوډۍ یا ګوله نیمه کوئ، خو تر ټولو زیات خپل ځان مسؤل وساتئ. د سرلوړي، سوکاله او تلپاتې افغانستان په هیله.